د بلوچستان الیکشن کمیشنر نیاز احمد بلوچ وایي چې د ټول ټاکنو لپاره دوی ټوله انتظامات بشپړ کړي دي. د ووټ اچولو کاغذ، صندوقونه، پولینګ بوت، ځانګړي سیایي او نور ځانګړي توکي هم شامل دي چې د صوبې لرو پرتو سیمو ته یې رسولي دي. د بلوچستان الیکشن کمیشن وایي چې ټول ټال په صوبه کې پولینګ سټیشنونه 4420 دي چې په دوی کې 1100 ډیر له خطر سره مخامخ دي او تر 3000 زیات بیا لږ له خطر سره مخامخ دي چې د دغو اساس پولینګ سټیشنونو لپاره دوی الته خفیه کیمرې هم لګولې دي. د بلوچستان الیکشن کمیشن وایي چې 22 کاندیدانو د کامي او د صوبایي اسمبلۍ له چوکۍ څخه بیرته ځان شاته کړي. په بلوچستان کې د کامي اسمبلۍ د 14 چوکۍ لپاره اوس 280 او د بلوچستان اسمبلۍ د 150 جرنل سیټانو لپاره 952 کاندیدانو ترمنځ به مقابله کیږي. په بلوچستان کې د حکومت لپاره د انتخاباتو پر مهال باندې تر ټولو لوی چیلنج امنیت خوندي ساتل دي. سیاسي څېړنکاران بلوچستان په درو برخو کې ویشي چې یوه یې شمالي ده چې هلته پښتانه دي، دویم بیا منځنۍ سیمه کوټه ښار ده چې دلته ګډ خلک استوګنه کوي او نور بیا سویلي سیمې دي چې هلته بلوڅ میشت دي. څېړنکاران وایي چې پر پښتني سیمو باندې د مذهبي ګوندونو او دغه ډول د بلوڅ پخوا بیا د ملتپالو ګوندونو سره سره نوابان، سرداران او دا ډول په کوټه ښار کې بیا آبادکاره یا خو هغه سیاستوال چې حکومت پلوه وي د دوی ووټونه زیات دي. خو سیاسی څېړنکار سلیم شاهد وی بات یہ ہے کہ بلوچستان میں جو ہے نا پالیٹکس ہے وہ شخصیات کے گرد گھومتی ہے، مطلب سردار بھی ہیں، اس میں معتبر بھی ہیں. خبره دا ده چې په بلوچستان کې سیاست پر شخصیاتو باندې راګرځي، په دوی کې سردار او معتبره هم شامل دي. زیاتره په انتخاباتو کې قبایلي مخور ګټه ترلاسه کوي چې دوی هر ګوند له ولاړ سي په هغه کې خپل ووټ اخلي. کامي ګوندونه لکه مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاپ او تحریک انصاف هم په انتخاباتو کې کاندیدان لري. مسلم لیگ نون یوازې 2 یا 3، مسلم لیگ کاپ یوازې یو کاندید ټاکلی دی. څېړنکاران وایي چې اصل مقابله دلته متحده مجلس عمل بلوچستان عوامي پارټۍ چې سږ کال د سینټ د انتخاباتو پر مهال باندې په بلوچستان کې مسلم لیگ نون ختم سو، دوی ټوله د التراله دوی جوړه کړله او دغه ډول د پښتنو او د بلوڅ ملتپالو ترمنځ ده. خو دلته ملتپاله ګوندونه تشویش لري چې نوې جوړه سوې بلوچستان عوامي پارټۍ سره حکومتي مرستې شاملې دي. په دې کې د مسلم لیگ نون او له نورو ګوندو څخه سیاسي مخور په دې پارټۍ کې شامل شوي دي چې د دوی د ووټ ګټنه له ورایه ښکاري. خو دا ځل تحریک انصاف داسې قبایلي مخور له ځان سره ملګري کړي دي چې هغه د څوکۍ د ګټلو امکان یې ډیر دی. خو د 2014 په پرتله باندې دا ځل د پیپلز پارټۍ ووټ هم څه زیات سوی دی. خو هغه بلوڅ او پښتون ملتپاله چې په تیر حکومت کې موجود وو په انتخابات کې دوی له سخت مقاومت سره مخامخ دي. په بلوچستان کې زیات شمیر د کامي او د صوبایي اسمبلۍ هغه کاندیدان دي چې په پخوانۍ اسمبلۍ کې موجود وو، که څه هم دوی په وار وار باندې مسلم لیگ کاپ، نون او نورو ګوندونو ته ځي، خو مرامې تر اسمبلۍ پورې رسېدلي وي. هم له دغه کبله زیات شمیر په اسمبلۍ کې نوي مخونه ډیر کم او زاړه زیات لیدل کېږي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.